د پښتنو پیغلو نه سینې پرې شولې، په مقابل کې که چا جګړه کوله لا خپل ناموس نه دفاع کوو. د طالب د راتلو سبب څوک شول؟ هغه ورځې د مونږ هېرې نه دي. پاچا کموال صاحب، زه په هغه وخت کې ځوان وم چې د څلورو زازیو جنازه، د پکتیا د زازیو جنازې ما په خپله لیدلې، په خپل منطقه او کلي کې جنازه یې مونږ کړې چې دلته یې میخونه وهل سوي دي. الله په ذات قسم ځنې کې راوتلي وو د غوا میخ، هغه غواګانې چې پې تړي، دا به خلکو وهل د پښتون په نوم. ما دغه شپږ اووه کاله کېږي چې زما لایب ته به طالبان راتلم، به طالبانو سره خبرې کول. په دې باندې ما لا اوسه په هغې وخت کې څوک دې لایفونو ته راتلم نه، ما به راغسته دا مبین صاحب به زما لایب کتو، زه په هغې وخت کې مخ نه ښودو. ما په ډېر احترام راغسې، ډېر احترام مې کوز کړي. هغه ټول حالت ما ته معلوم دی. انجینر صاحب که روسان موږ ویسته، خو د روسان نه وروسته مجاهدینو هغه کارونه وکړه چې وروره خلک بیا وروره هغه خلکو پسې هغه خلکیانو پرچمیانو ته زنده‌باد ویلي. زموږ مقصد دا دی چې اوس طالبان که امریکایان وباسي چې یو ښه نوم یې پاتې شي. موږ دا نه ویو چې موږ په خلکو، موږ ویو چې په جنګ باندې موږ خلک دنیا راپورې خاندي. نو موږ دا ویو چې دغه شړل چې دي دا د یوازې د طالبانو کار نه دی، دا د ټولو افغانانو کار دی. مقصد دا دی چې داسې نوم موږ ته پاتې شي چې موږ بیا د بدبختیو سره هغه د 92 د بدبختیانو سره د اخته نه شو چې دومره ظلم په افغانستان کې هېچا نه و کړی، دومره ظلم چې په هغې وخت کې وشو. نه ناموس محفوظ و، نه د وروره یو شی محفوظ و. په پاټکونو وروره په کابل کې 15 حکومتونه و. دغه ټول حالت موږ ته معلوم دی انجینر صاحب. نو زمونږ د دغه نه دا دی چې دلته خلکو ډېرې قربانۍ ورکړې، ډېر دغه یې ورکړه چې بیا خدای نخواسته زمونږ په خویه نه شي، دا زمونږ ګټه په نسخان باندې تمامه نه شي او زمونږ نوم بل طرف. زما مقصد دا و. نو موږ د سولې تابعدار یو او د سولې دپاره به انشاءالله خپل اواز اوچتو. په سوله کې د ټولو افغانانو، د ټولو مسلمانانو ګټه ده. دا د خندا خبره په دې باندې ونه کړه چې خدای نخواسته موږ د چا جهاد ته سپکاوی لرو یا دغه لرو. موږ خندا په دې چې دنیا موږ ته یو جنګي په نظر ګوري چې د دې جنګ نه نور خلاص شو. دا ټیکه خو موږ نه ده هغسې چې همدا موږ به لګي او جنګ به کوو. د دې جګړې ملامتي خو پاچا کموال صاحب دا د افغانانو نه ده. پرون روسانو د موږ ملک اشغال که افغانان مجبورن د هغه په مقابل کې ودرېده. وروسته چې ځینې جهادي رهبرانو جهاد خرڅ که، د جهاد په ارمانونو وختل، هغه د هغوی ګناه ده. لیکن د موږ مجاهدینو سپېڅلی جهاد وکړه، قرباني یې ورکړه، د جهاد ثمره د روسانو ماته شوه. لیکن موږ ته پس له جهاد یو نظام جوړ نه سو، شرعي نظام جوړ نه شو. د یتیمانو کونډو اوښکې پاکې نه شولې. هغه خلک چې شهیدان یې ورکړي وو د هغوی په ارمانونو باندې دارې وکړه د خلکو. بالکل مبین صاحب په هغې کې زه هېڅ خبره نه کوم. چا چې د روسانو په خلاف جهاد کړی په هغې کې شک هم چې دی په ایمان کې شک دی، په هغې باندې موږ خبره نه کوو. موږ خبره خو د پښتنو کوو. لیکن هغه وخت ګوره و تنظیمونه و هلته په جبل سرات کې د شوي پروتوکول خیانت دا وشو چې د نورو مجاهدینو حق دا یو درې ته لاړه. هغه چا چې له روسانو سره پروتوکول کړی و، دفاع وزارت ټول پنشیر ته ویوړل، الله مزایل هلته ننویستل. هماغه خلک له جبل سراج نه راغلل، د نورو ته حق نه ورکوه، در حال کې چې اصلي قرباني نورو مجاهدینو نورو تنظیمونو ورکړې وه. هغه یې له صحنې لرې که دفاع وزارت یې مو اخیسته، ریاست جمهوري یې مو اخیسته، د مجددي طیاره یې په راکټو ویستله، هر څه دوی وکړه. کابل یې په کنډواله بدل که، پړه یې په بل چا واچوله. د مسعود هغه ویډیو کلیپونه موږ سره شته چې دا خبرې به یې کولې که دروازه کابل را تختخ کنم نگویه که څوک یې. دې مطلب څه شی و؟ د پښتنو پیغلو نه سینې پرې شولې، په مقابل کې که چا جګړه کوله له خپل ناموس نه دفاع کوو. د طالب د راتلو سبب څوک شول؟ همدغه خلک شو چې پاټکونه اچولي وو. هغه ورځې د موږ هېرې نه دي. پاچا کموال صاحب، زه په هغه وخت کې ځوان وم چې د څلورو زازیو جنازه، د پکتیا د زازیو جنازې ما په خپله لیدلې، په خپل منطقه او کلي کې جنازه یې مونږ کړې چې دلته یې میخونه وهل سوي دي. الله په ذات قسم ځنې کې راوتلي وو د غوا میخ، هغه غواګانې چې پې تړي، دا به خلکو وهل د پښتون په نوم. هغه ورځې د مونږ هېرې نه وې چې یو کرت به یې چاته کوده چې قروت به دې وویلې، تللې به که کرت به دې وویلې، سر به دې پرې کېده، رقص مرده. لیکن دغه دیموکراسي او امریکا دا ټول په مونږ حاکمان کړه. دوستم چې د 12,000 طالبانو قاتل وو، بې له دې چې کومه محکمه وشي. نن پرون د نجیب د محکمې پوښتنه له طالب نه کېږي، لیکن همدغه دیموکراتان، همدغه جنګ سالاران له دوستم نه دا پوښتنه نه کوي. حقوق بشر دا نه ورته وایي چې تا ته خلک په کوم جرم نه کړل. دوی خو تسلیم شوي وو، دوی خو سلا ایښې وه، دوی خو
د دې په خاطر چې جګړه ونه شي راغلل تا ولې په ناځوانۍ باندې په شهادت ورسول ولې دې په کانټینرو کې واچول دوی میندې نه درلودې همدغه د مونږ او تاسو خلک وایي چې دوستم ښه کار وکړه هغه د مارشالۍ لایق ده طالب ولې مزار ته تللی پرون چې ګیلمجم د ما کلي ته راته د ګیلمجم په نامه ملیشې راتللې همدغه خلقانو پرچمیانو رالیږلې هغه زه وژلم د ما دا جرم نه و چې زه بیرته خپل ځان نه دفاع وکړم نن که خلک د طالب وروسته د امریکانو نه یریږي هغه یې په زړه کې دوی د کاملا مطمئنه شي نه د جبل سراج تړون شته نه پټه معاهده له امریکانو سره شته چې ته به له شانه به زه تا نه ولم او ته بېغمه زه پلانکي ولایت کې یوه رهبري ده له شرقه تر غربه د افغانستان یو بیرغ ده یو امیر المؤمنین ده چې دا اوس امر وکړي چې اوربند هر څه ختمیږي لیکن مخکې دغه نه و دغه مخکې خیانت چې مونږ سره کړی دا هم امریکانو کړی چې مونږ ته د اووه تنظیمه د پېښور او اووه تنظیمه په ایران کې جوړ کړي لیکن چې کله دوی کابل ته راغله پس له دې چې امریکا روسان ووتل کابل د وینو ویالې وبهېدلې مونږ پوهېږو چې دومره خلک چې مخکې د روسانو په جګړه کې نه ووژل شوي کابل په کنډواله بدل شو د مونږ 400 باله تیارې کبال شو 6,000 چاینه ټانګه مو ورک شول دا خیانت طالب نه ده کړی زه د دې شاهد یم چې طالبان کله راځي د تورخم دروازه بندېږي یو دولتي نټ د ټانګ او دغه کاماز موټرو پاکستان ته نه پرېښودل کېده دا طالب چې یو نسبي نظام یې جوړ کړه د رادارو سیسټم یې جوړ کړه په همغه حالت کې چې اقتصادي بندیزونه وطن ته وفادار رشوت نه و غلا نه وه د یو وزیر په میلیونونو ډالر تنخواه نه وه کلنی عاید دا نه و لیکن هماغه طالب راجګ شو دغه نظام دغه لنډغرو د لاسه وران شو په مقابل کې مونږ ته هیڅ را نه کړه که امریکانو صادقانه دلته کار کړی وای اهل کار ګمارلی وای نن به دا حالت نه و که امرالله صالح پرون په هلمند کې د طالب په نامه ودونه نه وای بمبار کړی پرون همدغه امرالله صالح چې نن لومړی ورځ دی تاسو په شمول ځینې خلک ورته اتل وای په افغانستان میان ورته وای همدا امرالله صالح تاسو د پارلمان د پخواني وکیل نه پوښتنه وکړئ د کرزي د رئیس د ادارې نه چې دې کوم جرمونه کړي هر پښتون ګوره د ما په منطقه کې د طالب په نوم باندې هر پښتون هر لونګۍ والا زندان ته سالې کش کول په ریاست چل او په امنیت کې چې دی کله رئیس و هر چیرته د طالب په نوم کورونه جوماتونه بمبارېده لیکن نن لومړی مرستیال د همدغه خاین مسعود پتلین کې وایي طالب دشمن منست ته د طالب سره دشمنی مه کوه طالب د تا بادار په مځکه وهلی طالب د هغه چا ښکر مات کړه چې تا یې جاسوسي کوله همدغه صالح پرون د جبل سرات پروتوکولو کې د روسانو غلامي یې کوله نن د امریکانو غلامي وکړه سبا که طالب یو څه ورکوي د طالب غلام ده دوی عادت په غلامۍ کې د امرالله صالح زوی د لندن په اعلی پوهنتونونو کې سبق وایي لیکن د یو عام افغان هغه څوک چې روسانو په مقابل کې جهاد کړی جوالي ده په اوږه یې پړی ده زوی د بیګا ډوډۍ نه لري څومره لوی تضاد د اتانور په سلګونو بارګینونه لري په سرګونو کمپنۍ لري دا یې له کومه کړې اتانور خو پیوندي بوټونه په پښو کول جناب غني 40 کاله چیرته دغه ناخواله چې راغی د چا د درد دوا سو د خو د منبر او د جماعت د نږدې کولو خبرې کولې حال دا چې منبر شهید که جماعت شهید که امریکانو ته قضایي مسؤلیت ورکړه ټول جرمونه همدغه ډاکټرانو کړي دي همدغه انجینرانو په نامه تعلیم یافته خلکو کړي دي پرون که نجیب هم زه وژلم تعلیم یافته و ځان ته ډاکټر ویل نن مې غني وژني پرون کرزي وژلم د دې ملک دفاع خو د موږ مجبوریت ده که دوی شین سترګې امریکان د موږ کورو ته نه وای راوستی کاموال صاحب ولې به زه مجبوره کېدلم چې اسلحه واخلم که دوی د ما د خویندو په کوڅو کې لاس نه وهلی نن به دا حالت ولې و که پرون د خویندو تر مخې زه نه زنداني کولی نن به ولې ما توپک راوچته خو یو ښکلی افغانستان به مې درلوده وخت چې جګړې ته مې مجبوره کوې زندان ته مې بیایې یتیمان مې یو پاده په کور کې ډیر کورونه دي چې وشم یتیمان بې سرپرسته دي هغه طالبان نه و لیکن د کور سرپرستان په شهادت رسول سوي دي دغه ټوله پړه په طالب او په ملا اچول نن هر ملا ته پنجابی ولې ویل کېږي ولې دغه د جګړې جرم په ډاکټر نه وراچول کېږي هغه څوک چې له پانتون نه فارغ دي افغانستان خو دوی موږ ته وران کړ دا غني و چې موږ به بابا ورته ویلې دي تاسو په شمول اتل مو ورته ویلې لیکن هغه نخرې وکړي چې په تاریخ د افغانستان کې کوم بل چا نه دي کړي دوی د دې لپاره چې صلح رانه شي د امریکا راتلونکی ولسمشر معین شي تر څو بیا په افغانستان کې بمباري ورور وژنه وي چاپی وي بیا د ما د خویندو د وا معتصمات چغې واورئ چا واورېده په هلمند کې
کاموال صاحب له نن نه 1 کال 2 کاله مخکې د مونږ خویندو د وا معتصما چغې ونه کړې شین سترګې امریکان د مونږ خویندې په تیارو کې وې نه وړې د بګرام زندان ته ولې په کوم جرم باندې هغه خور خو توپک نه واخیستی څومره فریاد څومره چغې د خلکو وکړې تا ژړاګانې وانه اورېدې 18 کاله انقلاب له مونږ نه ناوېګانې واخیستې زلمي یې واخیسته ماشومان یې واخیسته لیکن هیڅ چا د هغوی غږ وانه اورېده نن د خبریال لومړی پوښتنه له طالب نه دا د اوربند ولې نه کوې نو پرون مې درته فریاد کوه چې ما سره جګړه مه کوه زه کمزوری یم زه ځپل شوی یم ما پرون د روسانو اشغال تر شا پریښی ده ولې مې وژنې چا مې فریاد نه اورېده په قندوز کې 8 کلن ماشومانو ته د همدغه خلکو چې غني ته بابا ویلې د پنجابیانو خطابونه کول پرون په وردګو کې د یو دادادیان 4 زامن په شهادت ورسېده نن هم هغه کور وران ده سرپرست نه لري بابا جان په داسې حالت کې صلح ته منتظر ده چې 4 بچي د اشغالګرو لخوا په شهادت رسېدلي په هلمند کې هغه ناوې هغه واده چې بمبار شوی ده تر نن هغه درد د هغوی له زړه ورک نه ده تر سولې ډېر زیات موږ لیوالی پاچا صاحب ځکه موږ د کور غړي د موږ د بدن اعضا روزانه په شهادت رسېږي ولې یو طالب دې ته مجبوره کېږي چې له خپل وجود نه بارود تړي هر چا ته خپل بدن خوږ ده لیکن تا په طالب ظلم کړی وحشت دې کړی بربریت دې کړی طالب دې ته مجبوره کړی چې هغه د تا د ظلم په مقابل کې له باروتو ډک موټر ته کینی او د تا په بیس تر ننوځي نن د افغان وژنې خبره کوي د ملي اردو عسکره ته مې ورور یې مخکې مې هم درته ورور ویلي دي ولې د امریکان د ما له چاړو نه بچ کول موږ په شوراب حمله وکړه پیچلي عملیات مو وکړه تر څو عام ولس شهادت نه رسېږي د اردو عسکر په داسې حالت کې ما پسې راغلل چې د امریکانو ژوند خوندي کړي 400 امریکان چې نن هم ارمان د مخکې له اوربنده باید وژل شوي وای دوی رانه بچ کړل مونږ فریاد نه کوو دوی د اوربند چغې وهي مونږ سولې ته لیواله نه یو دوی دي در حال کې چې د ما بچي اوس هم شهادت رسېږي باچا صاحب دا هر څه تاسو په خپل سترګو وینئ په پارلمان کې داسې څوک د پارلمان رئیس ده چې پرون د امریکانو پاروکشي کوله د مارشالۍ رتبه داسې چاته ورکول کېږي تر 4مه مکتب نه ده ویلی بلډینګونه د هغه خلکو اسمان سره خبرې کوي چې تر پرونه پورې پیوندي بوټ په پښو هغه څوک چې جګړې ځپلي دي هغه سوله غواړي د ما او د تا او د انجینر صاحب په شمول ځکه د کور اعضام په شهادت رسېږي راځئ حقایق درک کړو پرون روسان هم په موږ ظلم کوه خلقیان ورسره و پرونی د روبل مزدور بیا له امریکانو سره ودرېده بیا یې زه وژلم د ما پلار په دې جګړې کې له لاسه ورکړی نن یې زه زوی یم عمر مې له 40 اوړي زم په دې اور کې کبابېږم په جګړې کې پیدا شوی یم په جګړې کې به ووژل شم لیکن ما امن ما سوله په سترګو ونه لیدله ما داسې یوه ورځ ونه لیدله چې د امریکانو وحشت دې نه وي بربریت دې نه وي د افغان په نوم دې د ما وینه توی نه شي ولې څومره مو په دې دا ولس وژړل کاموال صاحب بیا ورته راشي افغانستان کې د یو ورور دروازه وټکوي ورته په څه حالت کې د مونږ بچیو د شپې د تیارو د غورهارې نه د دوی له شدید بمبار نه خوب نه درلوده د مونږ میندو به چغې وهلې چې اوس به بیا تیاري راځي ما د کور مشران به یا زندان ته بیا به شهادت رسوي ماشومان مو اوس هم ویرېږي اوس هم ته هغه کورونه هلمند ته لاړ شه لوګر ته لاړ شه خپل ننګرهار ته سر ورښکاره کړه داعش څه ونه کړل داعش داسې کور پرېښی ده په ننګرهار کې نه دغه طالب و چې ټول هر څه یې پرېښوده د قندوز طالب راغی د ننګرهار له یو خور او له تورسرې نه د دفاع په خاطر یې ټوپک واچوه جګړه یې وکړه همدغه داعشان چې اتمر راوستي دي بیرته پارک محفوظه نه کړه د درزاب داعشان څه شول ولې تاسو حکومت نه پوښتنه نه کوئ 200 داعشان په ننګرهار کې څه شول ولې تري تم شول په هر نوم باندې مونږ ووژلو لیکن بیا هم پړه په طالب اچو طالب له مونږ زه خپله شخصا درته وایم د ما خپله د مونږ د افغانانو د ډېرو خلکو د عزتونو نه طالب دفاع کړې ده طالب مرګ ته دانګلي دي خو زه بې عزتۍ ته نه یم پرېښی بیا هم طالب ملامته کړی ده د جګړې اور هغه وخت ختمیږي چې جعلي اتلان له منځه لاړ شي نن د صلح خبرې روان دي داسې یو څوک چې پرون د روسانو غلام د فرانسویانو غلام د کابل د ورانیو دربدریو مسؤل
وژلو نن د هغه خبرې کېږي، هغه ته د قهرمان لقب دا په څه معنا باندې؟ سبا که دا صلح نه کېږي بیا زه ټوپک اخلم، ملامتي به د ما نه وي. ځکه اوس نه دا خلک لابي کوي د امریکا راتلونکي ولسمشر ته په تمه دي چې هغه به امریکایي عسکر دلته پرېږدي، چاپي به وي. ان خیالس و محالس، قسم مې دې په الله وي چې 2 کلن زوی ته اوس نه اعداد ورکوم، جګړې ته برابروم، تر څو مې چې ملک نه وي آزاد شوی، جګړه به روانه وي، زه به وژل کېږم، جانب مقابل به مې وژل کېږي. پیغوریز خبرې مه کوئ، راشئ صلح ته کار وکئ. ولې مو پرونه پورې غني ته بابا ویلې؟ موږ درته ویلي اوس دا وچ سری مو غلطوي، دا مو وژني. یو څوک چې د فامیل غړي په افغانستان کې نه وي، یو څوک چې 2 وارې ولسمشر سي، لور او زوی د لوړې مراسمو ته رانه شي، کله افغان کېدلی شي؟ ډاکټر عبدالله تر اوسه فامیل په هندوستان کې ده، که زه وژل کېږم عبدالله ته درد نه رسېږي. لیکن که د دغه خلکو یو زوی د اردو په لوکې کې وژل شوی وای، نن به دا حالت نه و، نن به تر ټولو زیات دوی جګړې ته صلح ته لیواله و. که د دوستم د کور غړي وژل شوی وای، نن به تر ټولو زیات لیواله صلح ته هغه و. طالب صلح غواړي، خو لیکن څوک یې پرېږدي نه. دلته پارونکي خبرې کېږي، له دې نه تېر شئ. افغانان ویښ دي، د الله په ذات قسم درته کوم چې دغه چانس یې موږ ته خدای راکړی، د دې په ارمان به شئ او موږ له جګړې ستړي نه یو. موږ ډېر په شوق، ځکه فریضه مو ده. نن امریکان د موږ اتلولي مني، امریکان مو ښه په نره درته مات کړل، خو بیا هم خپل اتلولي پنجاب ته ورکوو. زه وژنم امریکان، زه په بیس ورځم یاله دا پنجابی ده. سړی ته له اروپا نه راغلی، پرونه پورې د هلته کاسې مینځل، هغه د تاسو اشرف غني اداري ده او کسي شی ده، تر اوسه پورې له یو ملک نه سوسیال خوري، در حال کې چې څو وزارتو کې کار کړی ده. زوی دې مړ نه شه، دا سوسیال که دومره خواږی لږ لږ د موږ خوا ته ورته رالیږه، دا څه شی دي دا سوسیال؟ مړه شول په وزیر څو سوسیال یې پرې نه کړه او موږ یې پېژنو نه، که ډېر خواږی لږ یو څو دړۍ موږ ته هم راولېږئ. هی نه جنرال صاحب که اجازه وي یو 2 خبرې کوم. جنرال صاحب په اجازه او د ټولو په اجازه 2 خبرې زه کوم. پیغام جنرال صاحب زما آواز شته؟ دا آواز دې شته عثماني صاحب؟ انجینر صاحب عثماني صاحب ته واخ ورکړه، انټرنیټ یې ضعیفه ده. عثمان صاحب مهرباني وکړئ. جنرال صاحب زما آواز شته؟ بالکل شته، مهرباني وکړئ. شته آواز دې شته. زه افسوس کوم په دې باندې چې د افغانستان اسلامي امارت د امارت په موجودیت کې ټول دنیا ته دا اعلان کړی و چې موږ د هر چا سره مسایل خبرو حل کوو. که چیرې موږ ورسره خبرې کوو، هره مسله چې لري موږ ورسره خبرې کوو، خو د دې باوجود امریکا داسې پوځي یرغل وکړ، داسې پوځي یرغل وکړ چې د شوروي یرغل ځکه د امریکا سره نیم دنیا ولاړه وه. خو لیکن افسوس په دې کې کوم، افسوس په دې راځي چې د شوروي یرغل ته یرغل ویل کېږي، د امریکې یرغل ته یرغل نه ویل کېږي. د شوروي یرغل په مقابل کې جهاد فرض و، لیکن د امریکایي یرغل په مقابل کې جهاد فرض نه بولي. ملامت هم مونږ یو او په مونږ ملامتیا اړوي، وایي دا د طالبانو د لاسه راغلل. حال دا چې مونږ د افغانستان ارزښتونه ساتل، مونږ افغانو، مونږ سوله دوست، مونږ مسلمانانو په اسلام مینو، دوی راغلل زمونږ د ارزښتونه ختمول، زمونږ اسلام ختمولو. دلته یو په افغانستان کې یو اسلامي قوت موجود وو، د مسلمانانو قوت موجود وو، هغه یې ختمول. ټول دنیا دا چې دلته یو داسې قوت شته چې شوروي اتحاد ته ماتې ورکړه، دا قوت باید پاش شي. په مختلفو بانو یې په موږ یرغل وکړ. دا کموال صاحب، دا زما ارزښت هم ختمولو او د تا ارزښت هم ختمولو. زه نن افسوس کوم ستا په خبره باندې چې ته وایې چې زه جهاد ته احترام لرم او دې جهاد ته په دې کې نقطه. افسوس ولې کموال ما دا نه دی ویلي صاحب، دا لای پروت دی، وګوره دا خبره ما هېڅکله نه ده کړې.
ما داسې ویلې دا انجینر صاحب دی دا لایف دی واوره خیر دی ګوره دا تا خبره وکړه د وروسته د امریکې ګوره کمال صاحب ما ستا لایفونه ډېر تعقیب کړي دي ما ستا لایفونه تعقیب کړي دي په بار بار په موږ لګېدلی خو خیر په هر صورت دا ستاسو خپل نظر دی حتما زما د نظر به مخالف وي زه ستا تنقید هم منم زه ستا نظر ته احترام لرم زه طالب یم مجاهد یم د امارت عضو یم د امارت فرد یم د امارت مجاهد یم ما سره دا حوصله شته چې زه ستا تنقید په ډېر احترام واورم زه ستا نظر ته احترام لرم لکن د افغانستان په ارزښتونو باندې لوبې وشوې لویه جرګه هم د افغانستان ارزښت وه څنګه په سپکو سپکه کړله په دومره تاریخ د افغانستان کې د لویو جرګو شمېر وګورئ دومره جرګې نه دي شوي لکه په دې تېرو 2 لسیزو کې چې وشوې او بیا یې فیصلې د توت پاڼه دي د توت پاڼه چې کوم خوا باد احمد صاحب یو خبره ته همدغه قسم زموږ په دین باندې رشخند وولی شو شبیر احمد صاحب عثماني صاحب ډیالوګ ورسره وکړه چې هغه څه وایي ما داسې نه دي ویلي لایف پروت دی زه اوس هم وایم چې موږ دا خبرې په لایف کې کړي او په ویډیوګان هم شته زما دا پیج دی د ټولو ته لاړ ته په ټوله وړ یوټیوب چینل هم زما شته دی ما دا ویلي چې د روس او د امریکې دومره فرق دی چې روس سره ډالر نه او دې سره ډالر دی دا بل دا خبره کې هغه کافر د دین راته وروره مسلمان جوړ کړو وروره موږ دا خبره شل دل کړی احمد صاحب ولې دا الزام لګي خبره دار چې موږ دا ویو چې ګوره که تاسو کله په بون کانفرنس په دی باندې موږ هغه وخت خبرې وکړي چې بون کانفرنس اجي کدی رجی صاحب تر ووتو هغه ولې راووتو ځکه هغه راووتو چې دا بنیاد دی غلطي خو دی شی هغه خلکو ته په لاس کې ورکړو چې هغه د 2 نوي کې زمونږ د دې حالت لیدلو ولې سترګې پټو موږ نه د ستا پروا راځي نه د حکومت دلته د حکومت نماینده خو نه چې ته ماته داسې خبرې کوي حکومت به خپل کار کوي حکومت ما دلته څه راکوي دلته اوسېږه خپل کاروبار لرم ژوند لرم اشرف غني ما خپل کار کوي بل ما خپل کار کوي موږ د سولې د امن وږي چې زمونږ دا یو ورځ رخصتي ده دلته بدبختي ده په وطن کې ړم درکوي نو خبره دا ده چې په دې کې موږ هېڅ شک نه ګڼو چې دا بنیاد دی غلط کېښودو انجام یې دغه و چې په 2001 کې دی په فرعونت سره راله دی په بېرحمۍ سره راله دا خبره یو ځل نه موږ 100 ځل کړې ده 3 کاله مخکې وګوره 15 کاله مخکې وګوره دا خبره موږ کړې ده چې دغه ټوله لوبه امریکې دلته راوړې امریکا په یو غرور سره راغلې وه دغه تور پټګي والا دغه چې چا پټګی والی او که همداسې پټګی به هم والی دلته وروره په یو څو ترجمانان یې ساتلي وو چې غلطه ترجمه یې کول ته بیا بمبارۍ کولې په دې چې څوک د دې حقیقت نه سترګې پټې هغه نه افغان دی نه مسلمان دی په علمان باندې که چا خبرې نه کړي لایف یې نه کړي نالت تپي وي په کندوز کې چا لایف نه کړي نالت تپي وي په جلال آباد کې چې بمباري شي امریکایانو بمباري کړي چا پې خبرې نه کړي په هغې د نالت وي د دې نه موږ ولې سترګې پټې کړو هېڅکله د خدای په موږ خپل ماشومان لرو موږ دې وطن کې چې پراته یو زه د دې وطن پیشو نشم وجلی د دې وطن سپی نشم وجلی ولا ما بسته میاچئ دې زما په وطن کې د بمونو مور استعمالوي زما په وطن کې B-52 باندې بمباریانې کوي زه به یو بې وجدانه بې غیرته بې ایمانه به یم چې په دې خبرو باندې زه خاوره واچم یا سترګې پټ کړم د اشرف غني صاحب ملاتړ چې موږ کوو د امن د افغانستان د زورواکو د چورواکو دغه بدماشانو د ختمولو دپاره هم کوو چې اوس نشته وګوره د اشرف غني صاحب دغه 4 میاشتې کې وګوره زما په دې فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ هم نشته دی موږ به دې ویل چې موږ ته به سوله راولي او دغه بدماشان او دغه زورواکي به ختموي او دلته به وروره زموږ تاسو موږ ته یو امید راکړی امید یې ونه کړو د خدای په امان اوس موږ وایو چې دا تېر شوي خبرې دي اوس باید چې موږ تاسې د دې شي نه تېر شو دغه ټاپو ماپونه او د سولې دپاره د امن دپاره کار وکړو نور د دې نه نور څه مقصد کیدی شي په اروپا کې ډېر خلک داسې شته دی چې هغه وروره د افغانستان په درد پوهېږي په مینه یې پوهېږي په محبت یې پوهېږي هغه پوهېږي او دغلته به اوس معلومات وشي چې څوک سوله غواړي څوک سوله نه غواړي چې هر چا سوله غوښته هغه زمونږ اتل دی هغه زمونږ قهرمان دی هغه د دې وطن رښتونکی بچی دی چې هر چا سوله نه غوښته هغه خاین دی پلار هم خاین دی او په نیکه هم خاین بدګېرېږي ځکه اوس به دې بدبختیان نو موږ ځان خلاصو په خیر ډېره زیاته مننه کمال صاحب علامه عزت وکړه مهرباني وکړه انجینر صاحب که څه ویل لرې شاهین صاحب ډاکټر صاحب دا به د موږ وروستي میلمانه وي لایف خپرونه مو زیاته شوه ټولو ورونو ته زه یو پیغام لرم د ویده افغان ملت ته چې زیاتره ویده دي اوس هم ورونو موږ نشمارستان نه یو
لکن بعض خبرې چې موږ کوو موږ باندې ډایرکټ اپه لګی چې تاسو نشته غواړئ یا په افغانستان کې اختلاف غواړئ لږ ویک شئ تاسو وګورئ دا نن خبرې چې اول خبرې شروع کېدلې په دې کې د دې خبر ضرورت نه و چې کوم یې وسولې ولې موږ نور مجبور سولو دغه خلک چې راغلل د امریکایانو ته داسې غواکې او شورواګانې ورته مخې ته وغورځولې چې افغانستان موږ ټول نیسو افغانستان د موږ ده افغانستان کې نور څوک نشته کله چې هغوی را داخل کړل نو په افغانانو باندې د موږ او تاسو خاصا په پښتنو باندې په داسې نومونو باندې چې دا دهشتګرد ده دا ملا ده دا طالب ده نو مخکې نه د موږ او تاسو علما شهیدان سول او په ډلو ډلو په زرګونو بیچارهګان شهیدان سول نن پر د موږ کورونه وران سول اوس تاسو فعلا ټول ویده وي دا ویده ملت رایک صحیح ډور تاسو وګورئ اشرف غني په دغه هر کې ایثار ده دغه خلک یو د دوست په نوم باندې بل د مخالف په نوم باندې بل د دښمن په نوم باندې تل راتاو شوي دي او اشرف غني بیچاره چونګ ته نشي کولای ټول پښتانه ویده دي ولې ویده یاستئ ولې نن دغه غږ نشي اوچتولی دغه اشرف غني ټوله دنیا ورته وایي چې هغه یو کس د دوی چارې هغه په نوم باندې دی خالد په نوم د خالد سعادت په نوم باندې ده چې دغه راځي که چې دا لنډغر ووهي لنډغر راغلل پرون تاسو ولیدل چې په رڼا ورځ باندې په دې بازار منځ کې څه کول ایا له څو پورې موږ د یو ولایت حکومت ومنو د څو پورې موږ داسې غلامي تېرو څو پورې ډاکټر عثماني صاحب ډاکټر سنیوال تاغه ورکو لایو خبرونه ملګ وخت پاتې ده ډاکټر صاحب سنیوال ته بیا وخت ورکړي زه یو دوه خبرې کوم کمال صاحب تاسو د امدې لپاره د اشرف غنی ملاتړ کړو چې دا زورواکي به ختم کړي دا خو معلومه شوه چې هغه زورواکي دوی راوستل په انټرکانټیننټل هوټل کې د 40 نفر سره واچول او مصارف ټول هغه د په میلیونونو ډالر هم ورکړل هغه بل علي پوری چې کوم د دوی پولیس یو وژل د دوی هم ټانک او رنجر یو وړل پولیس ژوندۍ وړل نه هم وړي دي دا خو په دې حالت خو خیر په هر صورت دا څه چې وو دا تیر شول نور بم تیریږي دا نن غونډه د صلح غونډه وار دا نن افتتاحیه غونډه د دې لپاره و چې موږ تفاهم وکړو ولې دلته اختلافي مسایل حل شول مطرح شول ولې هغه اختلافي مسایل ملا برادر هم دا مطرح کولای شول خو موږ چې واقعا صلح غواړو موږ واقعا د صلح طرفدار یو موږ واقعا خپل وطن ته امن غواړو خپل خلکو ته امن غواړو خپل خلکو ته ښه ژوند غواړو اسلامي نظام غواړو زموږ مشر داسې خبره ونه کړله چې هغه د اختلافي وي بلکې هغې ټول ملت ته اطمینان ورکړو چې موږ به انتهایي کوشش کوو نړۍ ته هم دا ډاډ ورکړ او ملت ته هم دا ډاډ ورکړ او بیا دا ډاډ هم ورکړ چې که چیرې په دې کې ستونزې وي موږ به په حوصله حل کوو سیاست د امارت د مشرانو نه زده کړي هغه کس دوی د مصالحې شورا وزیر ټاکلی دی کوم چې په داسې غونډو کې اختلافي مسایل مطرح کوي افسوس دا خلک د صلح اراده نه لري دوی کچېرې د صلح اراده لرلی دوی به د اسلامي نظام په مقابل کې من حیث یو مسلمان څنګه درېدلی مونږ خو تر اوسه پورې په دوی باندې د کفر فتوا نه ده کړې لکن دوی اوس هم د اسلامي نظام مخالفین دي دوی د اسلامي نظام په مقابل کې دیموکراسي غواړي هغه نظام غواړي کومې هغه عثماني صاحب خاطر سو ډاکټر صاحب مهرباني وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه خو غږ مې اورئ اواز مې شته او غږ دی اورم ښه اواز شته صحیح دی زه راتلم هم نه خو په دې خاطر راغلم چې ته کله احساساتي هم شې بیا کله ته ګوره په تا باندې مې زړه بد شو د صفر نه تر یې پورې هر وخت دوی ته تشریح کوي د خلکو ته د افغانستان وضعیت ځکه راغلم په تا باندې مې زړه بد شو چېرته ورته تشریح کوي هغه خلک چې د څلور ښکاره په شي باندې پوه نه شول زه چاته کنځا نه کوم هغې ته زه احمق بېسواده جاهل وایم چې په څلوېښتو کالو کې په دې خبره نه پوه شوی او زه بله خبره دا درته کوم
پیغه خدای مې د قسم چې موږ تاسو پیدا کړی توبه نعوذ بالله چې قسم یې وکړ تر 15 د اکتوبر پر د افغانستان ټول سیاسي قدرت په طالبانو ته تسلیميږي د نن په خصوصي مجلس کې پایم پیو ویل د افغانستان ګوډاګیانو ته چې په هغه توافقنامه به کار کوي چې کوم شوه د طالبانو او د امریکایانو سره هیڅ بل کومه خبره نشته هیڅ بل خبره چاټي خوبونه ما ویني خوبونه ما کوي چې شپې خوب ویني سهار پورته شي دا وایي هیڅ شامل نشته خبره خلاصه ده نو اسلامي نظام برازي توافقنامه وګوري په لیکلو په واسطلو خپویګو موږ تاسو ټول وګوري چې په کلی دي یغیره بل رفتار نشته دی کڅو خواشي کڅو خوشالي د اکتوبر تر اخره پیره په افغانستان کې هم د امریکایانو عسكر صفر کیږي اگر چې ټرمپ پرون وویل چې 4000 بخت استقام نه صفر کیږي کا صفر او د افغانستان سیاسي قدرت دفاع وزارت مالیه وزارت خارجه وزارت ملي امنیت استخبارات داخله وزارت د طالبانو ته تسلیميږي په دې خاطر چې د اعتماد فضا رامنځته شي او دایمي اوربند اعلان شي که څوک خوښ وي که څوک ژاړي هغه نو تاسو خپل کار دی خاص په دې خاطر راغلم او تاسو د اوسلې ته جنرال صاحب کله احساساتي خبرې کوي مګر ته هر وخت دومره د دوی ته د صفر نه بیا ورته شروع کی چې څو شول بیا هم چې دوی نه پوهیږي اصلا بالکل ډاکټر صاحب دغه اصلا دغه ټول افغانان د منګورونه دي د الله په ذات قسم چې صلح راشي هغه چا پسې چې 3 کاله ګرځم زه ورور مې دواړه 3 کاله ورپسې ګرځو چې مړی کړو حق مم ده هغه ته والله زه غاړې وزم ورته هم ته مې ورورې نور هغه څوک خو پرېږده چې کنځلې کړي دي هغه خو په صورت اعلی په دې خپلو ولو یې کېنومه دا اشغالو چې مونږ سره بیل کړیو دا د امریکایانو سیاستو چې مونږ سره بیل کړیو دا څو لنډغر د امریکا په اوږو راغله چې مونږ په یو په بل سره په دښمنۍ اچولیو قسم په خدای چې امریکایان لاړ شي دغه څو لنډغر زندان ته ننوځي دا د امریکا جاسوسان او پرون د سی آی او د روبل جاسوسان که د افغانانو ترمنځ د یو اختلاف وګوري مونږ ټول سره ورونه یو بیا په ډاډ او په اطمینان درته وایم هیڅ مشکل نه لرم هیڅ افغان سره نه لرم هیڅ افغان مې دښمن نه ده خدای دې هغه ورځ راولي چې هغه د ملي اردو عسکر چې 18 کاله له موږ سره جنګېدلی ده د امریکایانو ملاتړ یې کړی هغه ورځ دې خدای راولي چې زه غېږ ته نږدې کړم په یوه کاسه ورسره ډوډۍ وخورم والله بالله دا مې ارمان ده دا مې ارزو تمنا ده چې د هغه اردو عسکر کور ته ورشم دیدن یې وکړم د بچی احوال یې واخلم وس مې مرسته ورسره وکړم دا د هر افغان ارزو ده هماغه چې د اردو عسکر ټوپک یې په اوږه ده د هغه هم همدغه ارمان ده نن چې خدای هغه ورځ راولي چې طالب ته غاړې وځم دغه خلکو د خپل قدرت دپاره دا خلک د موږ دښمنان کړي دي دوی پوچ اذهان یې ورکړي دي طالب یې ورته پنجاپی معرفي کړی لیکن طالب د دې وطن بچی ده دوی هر ورځ په طالب پنجاپی صالح د بلیک واټر جاسوس روز دانه د اردو په غوږ کې اذان کوي چې طالب مې دښمن ده د اردو عسکر ته مې ورورې والله بالله د هر طالب ورورې هر طالب دا غواړي چې تا غېږې ته نږدې کړي ته ولې موږ نه پردی شوی ولې د څو لنډغرو د دفاع په خاطر خپل وینه تویوې راشه نور صلح ته کار وکړه ټوپک دې کېږده کږدې نه دي همدغه شپې تندیو ته یې ونیسه چې د 18 کاله په طالب ته ووژلې دا 18 کاله د امریکانو په چوپړ کې ورکړې دا مو ارمان ده دا مو ارزو ده وروستۍ خبرې مو همدغه دي چې د اردو عسکره ته مې ورورې ته مې د زړه سر ته مې ښایي لاس خدای دې هغه ورځې راولي چې ما او تا سره غېږې وځو فاصلې ختمې کړو ته دې ما کور ته مېلمه شې زه دې تا کور ته دا مې په ایمان او په یقین دا خبره درته کوم موبین صاحب دا خو 2 ځل وشو اوربند کې وګورئ هماغه طالبانو هماغه ملي اردو والا څنګه یو بل ته ورغاړې وته دا شی خو موږ عمل کې ولیدو نو خبره ده چې په دې خبره کې کم شک نشته بیا به کېږي العالمین دې دایمي قریب پاکستان قریب به وګورئ بالکل ورځو کې به وګورئ ان قریب به وګورئ پاچا صاحب چې موږ یو د بل په غاړه کې ګلان اچو دا راتلونکي دا خوشحالي په موږ او تاسو راتلونکي ماین ډېر سړولې نن نه پاس به خاندي نن نه پاس به یو بل ته مبارکیانې ورکوي دا ورځې را روانې دي چې یو د بل په غاړه کې ګلان اچو صلح مخالفت هر څوک کوي هر څوک چې د دې جګړې ته لابي کوي الله دې هغه بچي په همدغه اور کې کباب کړي امين امين بالکل مهرباني
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاچا صاحب ته سلام، همچنان ډاکټر صاحب ته او محترم مبین صاحب ته او څوک چې د موږ غږ اوري غونډه سلام احترام. ډېره مننه د غونډې ورونه نه چې په ډېر زغم سره د موږ لایف وکړو، شیر کو او همدارنګه هم د ورونو خبرې واورېدلې. دا یو غټ متل ډېر تکراري متل هم ده، وایي اوبه په ډانګ نه بیلیږي. نه روسانو موږ بیل کړو او نه به انشاءالله امریکایان بیل کی. او څوک چې د موږ نه بیل شوي دی هغه بدون دغه نه بیل و. را بشو امرالله صالح ته، هغه امرالله صالح چې څو چې هغه د اشرف غني سره دای ملګری نه و، ولې د پاکستان او ولې د ایران چغې نه وهلې. اما دای چې جدا شو په یو حساب د پروتکل دغه نه جدا شو، راغی دلته ویل در چې دو په وجود کې چون رئیس جمهور ډیر بې عقل انسان دی، دو په وجود کې نه نوته او بس چغه وی چې پاکستانیان دي پنجابیان دي. هغه عسكر چې نن فایر کې خبر نه ده چا طرف دی خط څوک دي، یو رسالای د تلاس ونی سلطې بوزي په خدای په قرآن غونډه افغانان دي په د جیرګو کې چې خلک دی ادیرو کې کوم پنجابی تاسو لیدلای دی پاچا صاحب نه غونډه د موږ افغانان دي په هغه خو کې مې نشي. راځي ځکه یو بل ته ضرورت دی دونه چې فضا جوړ کړي د اعتماد سازي. ته څوک یې زه څوک یم. دغه مغرضه خبرې د کاږي خبرې د دغه نه لاس واخلې په لا اله الا الله محمد رسول الله چې د لال روسان څه شي پات شو افغانانو ته نه، خالی میدان افغانانو ته پات شو. روسان هیڅ شي پرې نه کړ. د امریکایان چې لال شي شي بو تا ته پریدي یو څو لرګي بو ته پات شي خپل ټانګونه او سلام واخلي پاکستان ته وی ورکی او نوم به پات شي موږ تاسو چې څوک غلام و څوک نه و. موږ د راځي د الله غلامي وکړو، خپل وطن جوړ کو. او تاسو چې په غوچا باندې باور کړی و چې دا لنډغر راته شړي، کوم لنډغر دی وطن نه وشوړه نه. د تا یو ویډیو د ما خوښه شوه، دا اوس ډېره په میډیا کې تاویږي چې ته اشرف غني ته وایي چې ته چندان سړی نه ته داسې که شاید لیدلی د غونډه الفاظ ما نه دي په یاد ولا ویډیو دی ډېره تاویږي. د دغه خبرو نه هم لاس واخلئ چې په دغه وخت کې اوس طالبانو ته یو څه شی پکار دی. دغه تاسو چې د ګام اخلئ سولې ته راځئ، دغه ډېر مهم ګام دی. جنگ هم ګټلی ده، پاک صف هم ګټلی ده. که څوک وایي که نه وایي سترګې پټوي ان امریکا پخپله چې وایي چې کافره ده چې او زه وځم. جنگ هم ګټلی. راځئ چې دغه قدم اخلو سولې ته. په دغه وخت کې داسې ګام واخلئ چې افغانان دغه ګام د تاسو دایم په یاد ولري. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مبین صاحب ډېره زیاته مننه. ماشاءالله قربان کمال صاحب تا نه اورو لایف خپرونه بندو. بس مبین صاحب الله دې ډېر عمر درکړي. خو به لایف احمد صاحب خبره باندې پوه شوی نه دی، دا به ورلېږي نه ده کړې ما نه ده کړې. او خدای رب العالمین دې زه د په ذات د خدای قسم خورم چې اوس د ماښام مونځ دی چې صرف زه په دې ارمان یم. ځکه زما د عمر ټول په جنګونو کې وته د داود خان نیولې تر وخته پورې دغه ټول جنګونو کې قسم د تفرم مبین صاحب دا مې ارمان دی چې کومه ورځ به چې د په کابل جان وای میدان کوشم په یو لاس کې مې طالب جاني او په بل لاس کې مې ملي اردو والے د سره یو دایره کتاب کې باسه. دا مې په زړه ارمان دی. خدای دې په تختن نه مخه نو خلاص کی بس دې قسم دې چې و مبین صاحب دغه په ذات د خدای قسم هم زما د ګل پینا څخه پرون ما لایف کې دا خبره کړې. دا د مکتب ته تللی یو پاکستاني پنځه وته ویل چې کوم دی افغانستان ویل دا غدي چې بمونه پکې اړتي. د خپل لور د جواب نشم مې مبین صاحب من در په در یو دغه په لکونو وان افغانان دلته اوسېږي په میلیونو سره. که زمونږ وطن د خدای نه خاصه د بدبختیانو سره بیا خو فایده دا ټول د وطن نه کټ کېږي. زما زوی به نه خپل ترور پیژني، نه به تره پیژني، نه به کلیوالا پیژني، نه به افغانستان پیژني شي. دا به لاړ شي د تیزي به شي. ټولو ته دا خدای ته وګورئ د سولې لپاره کار وکړئ. او چې کله زموږ ستاسې په وطن کې امن او سوله راله انشاءالله منګ او تاسې به دا وطن په لسو کالو کې به انشاءالله داسې ودان شي لکه څنګه دوبۍ قطر او ابوظبي ده. خو صرف خدای ته وګورئ د نفرتونو نه تېر شي. دغه د مینې وخت دی چې سم کړي هغه شوي دي. باقي هر قدم موږ په احتیاط باندې کینو او په یووالي سره کار وکړو. ډېره مننه. علامه عزت قدردان شه خیر ډېره مننه. ټولو نه زیاته مننه شاهین صاحب نه، کموال صاحب نه، ډاکټر صاحب نه، نور څوک مو چې راوانه اخیسته وخت مو د لایف زیات تیر شو. صلح ته به کار کوو. هغه څوک چې د صلح په وړاندې خنډ جوړېږي، جعلي اتلان موږ نه منو. بالکل په موږ باندې څوک منلی نشي.
مونږ به هغه څوک د مونږ اتلان دي چې د امریکا ښکرې مات کړه، هغه څوک د مونږ اتلان دي چې امریکا یې د سوکانو په زور له افغانستان نه وویست، هغه څوک د مونږ اتلان دي چې په سینو پورې باروتو تړه د مونږ د خویندو میندو نه دفاع کړې، هغه څوک د مونږ اتلان دي چې د ما د ازادۍ په خاطر وسم په زندان کې پراته دي، هغه څوک د مونږ اتلان دي چې تا په زندان کې اچولي وو، هغه عسکر درته یادوم چې خارجیان په دې تندي ویشتلي دي، د ملي اردو عسکر هماغه د مونږ اتلان دي. هیڅ هغه څوک اتلان نه دي چې پردی ټوپک په غاړه او له شین سترګو امریکانو سره د ما کور ته چاپې ته راتلل. مونږ خپل اتلان لرو، خپل اتلان بستایو، لیکوالان لرو، هغه څوک چې لیکوالان دي زمونږ اتلان لیکلي دي. تاریخ به هیڅ کله بوتل خاین جاسوس اتلو نه لیکي، بل جمهوریت او دیموکراسي په دې باندې موږ هیڅ عقیده نه لرو. جمهوریت او دیموکراسي د امریکا نه راغلی او پروژه ده. موږ جمهوریت په مصر کې ولیده چې د مصر قانوني ولسمشر چې انتخابات ګټلي په زندان کې سا ورکوي د یو دیکتاتور له خوا نه، د هغه چا له خوا چې د امریکا مزدور او ګوډاګی و. همداسې که جمهوریت په افغانستان کې وي، هغه څوک چې جمهوریت ته وفادار دي، په انتخاباتو یقین لري. موږ 2 ځله انتخاباتو لیده، 3 ځله د کرزي لومړي کلونه، ورپسې کلونه، بیا 2 واره د شړونګا او د بډینګا انتخابات موږ نه منو. انتخابات کاملا یو درواغجنه پروسه ده. هیڅکله موږ شرعي نظام غواړو، اسلامي نظام غواړو، امنیت غواړو. دیموکراسي دومره ظلم او وحشت کړی چې کمونیزم نه ده کړی. اسرائیلیان د دیموکراسۍ وحشت نه شرمیږي.